دوستانو بیا هم ښه راغلاست او کور ودانۍ ته ایسته وایم. روژې مبارکه میاشت دی او څو ورځې د خیرو سره اختر ته پاتې دی او څو ورځې وروسته به د خیرو سره اختر وي. خو اختر به په هغه چا وي چې کور کې هغه د زړه ټوکړه ورسره ترڅنګ وي. هغه میندو ته دا احساس کیږي، هغه خویندو ته دا احساس کیږي چې ورور یې ترې لرې وي، خاوند یې ترې لرې وي، زوی یې ترې لرې وي. هغه خلکو ته دا احساس کیږي. هر چا ته دا احساس نشي کېدی. د دې مورکۍ د زړه غږ زه اورم چې اختر خو به راشي او په اختر کې به خلک رنګ په رنګ جامې واغوندي. خو زه په دې باوري یم چې دا مورکۍ به جامې هم نه اغوندي. هغه ځکه نه اغوندي چې دی به وایي چې پروسه کال په اختر کې ما سره زما خلیل زوی زما تر څنګ و، خو څه کال خلیل نشته. موږ سره چې زه هر یو خبره کوم نو زما مورکۍ د زړه نه داسې لوګي پورته کېږي. نو زه نه غواړم چې د خپل د مورکۍ د زړه نه دا لوګي پورته کړمه. دلته زمونږ نورې همکارانې هم شته دی او چې هغوی کله هم دې ته ګوري، هغوی هم په ژړا دي. خدای شاهد دی چې زما د زړه نه هم یو خدای خبر دی. همدا مې زړه داسې همدا اوس راته داسې زړه وایي چې وژاړه، په چغو چغو وژاړه دغه مورکۍ سره چې مورجانې که خلیل جان نشته دی نو زه دې هم زوی یم. زړه دې مه خوره او زړه دې مه خرابوه، خدای مهربان دی. درنو لیدونکو د احیا ورور دغه مرستې به تاسې ګورئ چې یو بوجۍ اوړه، یو بوتل غوړي، لوبیا، وریجې، دوه قطۍ خرما، یو روح افزا او مالګه. دا به زه ووایم چې د دې مورجانې د اوښکو په بدله کې هیڅ شی هم نه دی. د دې مورجانې یو څاڅکی اوښکې چې د دې د سترګو نه تویږي دا ملغه لره ده چې موږ یې نشو کولی چې دا په دې شیانو یې د لاسه کړو. خو بیا هم یو څو ورځې به یې د روژې په مینه په محبت سره تیر شي. موږ انشاءالله چې ژمنه کوو دې سره چې په هره برنامه کې زموږ به دغه مورجانې موږ سره شامل وي. احیا ورور مورجانې ته یې سره مرستې وکړې. د روژې مبارکه میاشت دی. څه ویل غواړې؟ ژوندی لري دغه ویل لرم چې الله دې ورته عمر ډېر کړي، خالق پروردګار دې آباد و ودانه لري، الله دې د ظالمانو نه وساتي، الله دې یو په دوه ورته ورکړي، الله دې روغ صورت ورته ورکړي د ایمان سره، الله دې زر کاله ورته عمر ورکړي د عمر سره او د روغ صورت سره. تاسو ته دې الله درکړي، هغوی ته دې الله ورکړي چې ما سره څوک مرسته کوي الله دې هغوی سره دې مرسته وکړي. خالق پروردګار دې کروڑپتی کې الله دې خپل په دربار کې قبول کړي. د دې روژې په برکت دې الله دې عمر ورته ډېر کړي، د بچو د غمه دې الله وساتي. خدای دې آباد و ودانه لري. تاسو دې الله آباد و ودانه لري، هغوی دې الله لري چې موږ سره مرسته کوي، الله دې هغوی سره مرسته وکړي. او خدای پاک دې تاسو ظالمانو نه وساتي چې تاسو د کورو په کورو ګرځئ او په داسې خطرو کې ګرځئ او د غریبانانو پوښتنه کوئ. الله دې تاسو باندې ظالمان وړاندې وکړي لري. خدای پاک م آباد و ودانه لري. دغه مرسته را سره وکړئ. دا شتمنو خویندو وروڼو ته دغه 1000 روپۍ قرضدار یم چې هغه ورځې مې یو ښځه راغله دروازه یې ووهله. ماله خیر ده، اوس مې زوی مړ شوی ده چې خدای راته راکړه. ما زوی باندې ډېر خفه شو، د غریبۍ باندې خو دې خفه وم چې دا زوی د مړ شو نو بېحده خفه شوم. خیر ده چې کله خدای درته درکړه بیا به یې درته درکړم. وایي زه خیر ده پروا نه کوي، الله مهربان ده. خدای پاکه م آباد و ودانه لره. او دغسې تور زیړی مې د زوی او شکر مې د فشار مې ټیټېږي. په خدای که 1 روپۍ را سره چې زه ځان ته دوا واخلم زوی. نو په دې 100-150 روپۍ به څه شی وشي زوی؟ هېڅ شی هم نه کېږي. او دغه یو زوی مې دغه د بوډري ده، دغه د 8 میاشتې کېږي چې مړی ژوندی ورک ده. څه خبره چې چا مړ کړه، چا اوبو کې واچوه، چې ښاروالي والا ویوړه چیټه یې ښخ کړه. نو دې نه الله پوهېږي او زه نه پوهېږم زوی. مورجانې څنګه چې تاسې یادونه وکړه چې زما د ګټې وټې همدغه یو زوی مې اوس مو ژوند څنګه تېرېږي؟ کور نفقه څنګه برابروې؟ داسې ده زویه چې اوس ژوند په بیخي په بدتري کې ده. وړکی زوی مې د هغه مستریګري کې مې اچولی ده، د ورځې 100 روپۍ ورکوي، د ورځې 100 روپۍ ورکوي. هغه 100 روپۍ به زه چې سبا یم تللی وم ته مازدیګر پورې ما د خلکو کالي پرېوتو، ما ته یو 200 روپۍ راکړې. تاسې هم د خلکو په کورونو کې کالي وینځئ او بیا یې پیسې کالي مې پرېوینځم، جاړو کوم، یو شی بل شی کوم. څوک راته 200 راکوي، څوک راته 100 راکوي، څوک راته دغسې چایو بوره راته واچوي راکوي. نو په هغې باندې خپل شپې ورځې تېروم. الله دې تاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي چې لږ زره ما سره مرسته وکوي. دا شتمنو خویندو وروڼو ته دا زه هغه لرمه
ته ما سره مرسته وکړي چې په ما ډېره سخته ده. ما ګټیالی زوی لاړه د بین نه لاړه مړ شو. ټوله دنیا ټوله زندګي مې شته ده چې زوی مې نشته نو زه به یې څه کومه. الله دې تاسو د هر عذاب نه وساتي زوی، ظالمانو نه م الله وساتي. خدای پاک هم عمرونه ډوی تو برکت دې پکې الله واچوي. دوی سره دې الله ډېر ډېر درنو هیوادوالو، هغه مور به څنګه تور زیړی نه کېږي، هغه مور به څنګه د زړه په مرض نه مبتلا کېږي، هغه مور ته به څنګه داسې نورې ناروغۍ نه پیښیږي چې ځوان زوی زلمی زوی چې د واده ګټونکی یو څوک چې کور یې پې آباد و او دې ته هر څه راوړلي او هغه ترې لاړو، الله تعالی ترې واخیسته. دا د الله تعالی امتحان و په ټولو باندې. موږ او تاسې ټول به ځو، یو به هم نه پاتې کېږو، صرف نوم د الله به پاتې کېږي. راځئ او شتمنو هیوادوالو، دا دنیا پاتې کېدونکی دی، دا دنیا پاتې کېږي. دا دنیا نن دی که سبا دی، تاسې ټولو نه پاتې کېږي، موږ ټولو نه پاتې کېږي. راځئ چې د خپل دارایي د خپل شتمني هغه خیرات او زکات وباسو، او دغسې خویندو ورونو ته او دغسې ناچارو کورنیو ته ورکړو تر څو پورې چې الله تعالی ته موږ ووایو چې تا موږ ته دارایي راکړې او موږ په وخت باندې د هغې خیرات او زکات وویسته. درنو هیوادوالو، دا و د احیا صاحب مرستې چې دې کورنۍ ته مو وسپارلې. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه ستاسې ورور، ستاسې کوربه، ستاسې د خپو خاورې، ستاسې خدمتګار د یو بل داسې مورکۍ سره، د یو بل داسې مورکۍ سره، د یو بل یو داسې دردېدلې مورکۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي رب سپارم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. خدای دې وکړي چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر زموږ په ګران افغانستان کې سوله راشي، د خیر تیږه د مورجانې خبره کېدي او ټول مسلمانان په امن کې دغه تیره ورځ چې دا کوم پیښه شوی دی، او الله تعالی دې بس هغه څوک چې پکې په حق رسېدلي دي او شهیدان شوي دي، الله تعالی دې ورته جنت الفردوس په نصیب کړي، او ټپیانو ته عاجل شفا غواړم. الله تعالی دې بس هغه ورځ راولي او چې زموږ په دې وطن کې د آرام او آرامي اوسي. تر بیا الله مو وچ د خویندو ورونو نه لرې شومه زه، واړه بچي به مې څومره یادوي، وړه بچي به مې څومره یادوي. مسافرۍ ته ځم و مورې زما، زه مزدورۍ ته ځم و مورې زما، زه مزدورۍ ته ځم و مورې زما.